چې خبرېږي جو دویمه درېیمه ښځې چې ګورې په یې پیریان دي توره زنانه وه زموږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا د شیطان دې شر او چل ته وګوره چې دې د آدم د بچي یا د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي په کوم ځایونو کې چې وینه ګرځي او دغه شان د وینې په شان ګرځي په دې بدن کې نو ګوره دې کو زموږ لپاره فایده څه ده څنګه چې دا وینه ستا د بدن نه جدا کېږي جدا کېږي څوک داسې شته چې دا وینه د خپل بدن نه ټوله وباسي او د دې ژوند دی نه جدا کېږي نو دغه شان دا شیطان هم ستا نه جدا کېږي شیطان هر وخت تا سره دی هر وخت د شیطان دا کوشش دی چې زه دې ګمراه کړم حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم څنګه چې دا وینه د انسان په دې رګونو کې ګرځي نو په دې کې شیطان هم ګرځي یو بله مسلې دپاره به یو بلې مسلې ته به اشاره وکړم د فایدې دپاره چې پیریان د انسان جسم ته ننوځي د الله په اذن سره بس ګمراه فرقو وله د دې نه منکر دي خو په دې باندې الحمدلله ښه واضحه دلایل شتي په قرآن کې پم دلیل شتي إلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دې کې د مس تذکرې راغلې چې شیطان په چا باندې راشي و لیونی کړي پیرې پرې راشي و لیونی کړي حدیثونو کې ډېر حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته یو زنانه راغلې وه توره زنانه وه نو هغې دا ویلي چې یا رسول الله په ما باندې د میرګي بیماري راځي او دغه شان یو ښځې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راوستی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم واچي اخرج عدو الله ای د الله دشمنه راوځه نو پیرې د انسان جسم ته ننوتی شي او ورننوځي د الله په اذن سره په دې زموږ ایمان دی د ایماني مسله ده خو چې څومره د انسان دینداری او الله ته نږدې نو دومره یې الله حفاظت کوي زموږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي خصوصا په چا باندې زنانو باندې د هغې یو وجه بېدیني هم ده اذکار ویل نشتي الله یادول نشتي بس چې خبرېږي جو دویمه درېیمه ښځې چې ګورې په یې پیریان دي او بس ښځې پکې داسې هم شتي چې دروغ وایي هېڅ پیریان پې نه خو دی مې یو چل جوړ کړی چې دا خپله خواښې تنګه کړي او دا خپل خاوند تنګ کړي یو وخت په وخت په ځان باندې پیریان راولي نو کله چې انسان د الله ذکر پرېږدي که نه خصوصا د سهار ماښام اذکار او د هر فرض منځه نه بعد اذکار چې دا دې کله پرېښودو نو بیا به دې هر قسمه مصیبت په دې بیا تنګوي او چې دا دې وي نو الله به د هر شر نه شر د هر مخلوق نه که پیرې دی که انسان دی او که هر څه دی الله به یې د هغې نه به ساتي